د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباوون مومند ستاسو په درانه چوپټ کې په یوې نوې خپرونه کې حاضر یم. هیله ده ټول راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو دا ځل د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپټ کې تاسو به یې ګورئ. موږ دا ځل په افغانستان کې په پایتخت یا پلازمینه کابل کې یو قصر ته راغلی و چې د افغانستان او کابل په سطحه یو له ښکلو قصرونو څخه دی. دا چې دا قصر څومره ښکلا لري، آیا د خوښیو او د خوشحالیو محفلونو لپاره یو ښه قصر دی او که نه، دا به تاسو په خپله وګورئ. خو زه به په اخره کې معلومات تاسو ته درکړم چې دا قصر کوم قصر دی او چیرته شتون لري، په کومه ساحه کې. نو تاسو ملتیا وکړئ په لومړي سر کې تاسو دا ښکلې ویډیو وګورئ چې آیا دا قصر څنګه دی او نظرونه مونږ سره شریک کړئ.
مننه درنو لیدونکو. دا و هغه قصر چې په افغانستان کې یو له ښکلو قصرونو څخه دی او په کابل کې شتون لري. دا قصر چې دی د کابل هوایي ډګر پر سړک چې د خیرخانې په لور غځېدلی د دې ترمنځ د آریا شهرک یا ښارګوټي سره شتون لري او موقعیت لري. نو درنو لیدونکو دا د ستارې شهر په نوم هوټل رستورانت یا د ودونو او محفلونو قصر دی چې دلته خلک بیلابیل د ودونو د کوژدنو د خاصو مراسمو د فراغتونو د فاتحو او د غونډو بیلابیل مراسم لمانځي. د قصر ښکلا تاسو خپله ولیدله. د مینوالو د خصوصا د اکثره مسافرو غوښتنه وه چې له موږ څخه دا کړې وه چې تاسو په دغسې یو قصر کې چې افغانستان کې نوم ولري او ښایستی یا ښایست ولري نو موږ ته یې راوښایي. نو هیله ده چې ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې چې زه سباوون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په یو بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. چینل در سره سبسکرایب کړئ. خدای پامان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.